السلام علیکم دوستانو، که چیرې تاسو د انګلیسي مینوال یاست نو موږ سره د امریکن انګلیش فاین سټارټر کتاب زده کړئ. دوستانو په دې کې له موږ سره سته. What's your name? Oh, my name's Natasha. How do you spell it? Natasha. نو دوستانو په دې کتاب کې دا هم لرو، لکه څنګه چې په دا کلیپ کې ما تاسو ته وښودل، یو نفر خبرې کوي نو تاسو به د هغو په خبرو باندې هم پوهېدای سئ. دا لیسنینګ پاور دی، یعنې د اورېدلو توان دی چې ته په انګلیسي کې یو څوک خبرې کوي او ته ورباندې پوه سې، دې ته لیسنینګ پاور وایي. په دې کې له موږ سره سپیکینګ پاور هم شته دوستانو، چې په هغه باندې موږ خبرې وکړو. نو دوستانو او د انګلیسي مینوالو، تاسو له موږ سره همدا کتاب زده کړئ. دوستانو په دې کتاب کې ډېر څه شته. American English File Starter Book in پښتو، د امریکایي انګلیسي فایل سټارټر کتاب په پښتو ژبه له موږ سره زده کړئ. دوستانو دا ډېر په زړه پورې کتاب دی. انشاءالله تاسو به له دې کتاب څخه ډېر څه ترلاسه کړئ. دوستانو په دې کتاب کې له موږ سره ګرامر، وکیبلري، لغتونه، پرونانسیشن، تلفظ، د الفاظو تلفظ موږ ته ښیي. او دا کتاب دوستانو په A B سره هر چپټر تقسیم شوی دی په A B سره. لکه دوستانو دلته له موږ سره دا دوستانو A ده، دا ټول د A درس ده. دا د A درس ده. hello، word be او numbers، days of the week، شمیره، ورځې د هفتې، word stress، هغه الفاظ چې هغو ته فشار ورکول کیږي، دا د مونږ یو درس دی. په دې کې دوستانو مونږ ګرامر هم لرو، وکیبلري هم لرو او پرونانسیشن تلفظ د الفاظو هم لرو. دا د دې کتاب برخه ده د هر چپټر. دوستانو دغه له مونږ سره یو درس دی. hello یعنی سلام. hello سلام. word be کومکي فعلونه زه او تو، word be I and you. دا یې دوستانو د ګرامر بخش دی د دې کتاب. numbers 0 to 10، days of the week، شمیره له صفره څخه تر لسو او ورځې د اونۍ. دا هم د دې کتاب دوستانو برخه ده چې موږ به په دې خالي په دغه 1A کې موږ زده کوو. 1A یعنې دغه اوله A کې به دوستانو موږ زده کوو. دریم د word stress، هغه توري، هغه الفاظ چې هغو ته فشار ورکول کیږي. word stress هغه به انشاءالله ویډیو کې موږ ډېر په ډیټیل، ډېر په وضاحت سره مخته زده کوو. نو زموږ نن درس خاص دوستانو په دې باندې تمرکز کوي. hello سلام. دا نور word be، ګرامر او نمبرز، شمیره او ورځ د اونۍ، word stress، دا به انشاءالله هر یو په جلا جلا ویډیو کې زده کوو. نو تاسو کوشش وکړئ چې ویډیو له موږ سره تر اخره وګورئ. زموږ نن درس خاص په hello باندې دی چې موږ اوله وار له یو چا سره په څه رقم سره یو ملاقات کولی شو. لکه دا دوستانو ډایلاګ اول دی، یعنې خبرې اترې اول دی. ډایلاګ یعنې محاسبه کول یا خبرې اترې کول. دلته له موږ سره ډایلاګ 1 دی. ډایلاګ 1 د دې درس نوم دی 1A. hello یعنې سلام. hello I'm Henry، what's your name. دا موږ ډېر په اسانۍ سره تشریح کړي دي دوستانو، خو خاص موږ په کتاب یوه یادونه دوستانو موږ کوو د دې چې کوم لینک ده هغه انشاءالله زه تاسو ته په ډسکریپشن کې ږدم، نو تاسو به د کتاب ته له هغه ځای څخه لاسرسی وکړئ. او دوهم ډایلاګ له موږ سره همدا دی دوستانو. خبرې اترې دوهم یعنې محاسبه دوهم دا دی. نو اوس دوستانو زده کوو موږ listening and speaking. د دې مطلب څه دی؟ اورېدل او خبرې کول. listening اورېدل and speaking خبرې کول.
listening listen and repeat واورئ او تکرار کړئ دوستانو دا کوم چې زموږ درس دی واورئ او ورسره تکرار یې کړئ Lisa hello I am Lisa Silva Lisa سلام زه لیسا سیلوا یم هنري دلته دوه نفره دي دوستانو د یو نوم لیزا ده د بل نوم هنري ده دا دوه په خپل اپس کې خبرې سره کوي Hi I am Henry Green Henry سلام زه هنري گرین یم Nice to meet you خوشحاله شوم چې ومې لیدې یا په لیدو دې خوشحاله شوم اوس دوستان in pairs the dialogue in pairs the dialogue نو څه وکړئ دوستانو دوه نفره جوړه سره د خبرو اترو تمرین وکړئ لکه Now say who are you اوس ووایه چې ته څوک یې اوس دوستانو موږ دا درسونه انشاءالله ټول درته تشریح کوو مخته په ویډیو کې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ Now say who are you اوس ووایه چې ته څوک یې مثال Hello I am زه یم ته څوک یې مثال دلته په دې خالي ځای کې خانه خالي کې به خپل نوم ولګوې لکه Hello I am عیسی محمد سلام زه عیسی محمد یم بیا Hi I am په دې خانه خالي کې په دغو ځای کې دوستانو چې کوم خانه خالي لګول د په دې ځای کې به تاسو خپل نوم ولګوئ خپل ملګري سره به خپل نوم ولګوئ څنګه Hi I am خان Nice to meet you سلام زه خان یم په لیدو دې خوښ شوم نور دوستانو مونږ ځو د listening power ته listen and repeat تاسو به دا ډایلاګ ورسره واورئ او ورسره تکرار به یې کړئ لکه 1.2 listen and repeat واورئ او ورسره تکرار یې کړئ 1.2 Hello, I'm Lisa Silva. Hello Lisa hello I am Lisa Silva Lisa سلام زه لیسا سیلوا یم Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Henry Hi I am Henry Green Nice to meet you Henry سلام زه هنري یم په لیدو دې خوشحاله شوم یعنې په دې خوشحاله شوم چې له تاسو سره مې ولیدل Nice to meet you. Nice to meet you یعنې زه هم په دې خوشحاله شوم چې له تا سره مې ولیدل دا چې و دوستانو ډایلاګ اول و دا چې و خبرې اترې اول وې نو اوس د کوو دوهم ډایلاګ یعنې هغه دوهمې خبرې اترې چې دی په خپل افس کې سره کوي دا زموږ دوهم نمبر ډایلاګ دی Lisa are you in number 2 Lisa آیا ته په دوهم نمبر اتاق کې ته په اول نمبر اتاق کې Henry yes I am هو زه یم Are you in number 1 آیا ته په لومړی نمبر اتاق کې په لومړی نمبر کې Lisa no I am not I am in number 3 Lisa نه زه نه یم زه په دریم نمبر کې یم یعنې زه په دریم نمبر اتاق کې یم See you soon د بیا لیدو په هیله See you soon د بیا لیدو په هیله Henry goodbye Henry د الله پامان Lisa hi Henry you are in my class Lisa سلام Henry ته زما په ټولګي کې یې Henry hello sorry what's your name Sorry what's your name Henry سلام بخښنه غواړم ستا نوم څه دی Lisa I am Lisa Lisa Silva Lisa زه لیسا یم لیسا سیلوا Henry Henry د یو نفر د یو چا نوم دی Henry excuse me بخښنه غواړم یعنې زه دا ستا په نوم پوه نه شوم نوم دې څه و لیزا سیلوا زما نوم چې دی لیزا سیلوا دی Henry oh right Henry oh سمه ده
اوس دوستانو تاسو 1.4 1.4 listen and repeat the dialogue 1 هغه اول ډایلاګ دوستانو تاسو ورته تکرار کړئ in pairs جوړه او دوهم ډایلاګ هم اول ډایلاګ هم دا تاسو په 2 نفرو سره ورسره تکرار یې کړئ in pairs practice the dialogue 1 یعنی په جوړه 2 نفره په دې باندې تاسو تمرین وکړئ په اول ډایلاګ باندې in pairs practice the dialogue 2 2 نفره باندې pairs یعنی جوړه په 2 نفرو باندې په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ 1.3 1. Are you in number 2? Yes, I am. Are you in number 1? No, I'm not. I'm in number 3. See you soon. Goodbye. 2. Hi, Henry. You're in my class. Hello. Sorry. What's your name? I'm Lisa. Lisa Silva. Excuse me? Lisa Silva. Oh, right. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس ان شاء الله را روان درس به زموږ د ګرامر په اړه هم د دې کتاب وي چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ